ویره د بریا مخه نیسي، خو هڅه او زړورتیا بریا حتمي کوي. ولی محمد نوري نومیږي. سره له دې چې دواړه سترګې په یو چاودنه کې له لاسه ورکړي، د اتلولي هیله یې په زړه کې ژوندی دی. ولی کابل 10 کاله وړاندې د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د سترګو بینایي یې له لاسه ورکړه. 10 کاله مخکې زما په افغانستان کې نظامی دنده وله. د دندې پر مهال باندې د یوې بمي چاودنې له امله زما دواړه غبرګې سترګې ړندې شولې. که څه هم د ولی لپاره د سترګو له لاسه ورکولو وروسته دنیا تیاره شوې، خو بیا هم هیله مند دی چې د ځغاستې لوبې اتل شي او د افغانستان بیرغ په خپلو سیالیو کې راپانده وساتي. په نړیوالو میدانو زه د افغانستان درې رنګه بیرغ راپانده ساتم. ولی محمد اوس مهال د خپلې میرمنې او درې ماشومانو سره په لندن کې ژوند کوي. ولی په لندن کې د ځانګړو روزونکو لخوا د ځغاستې روزنه ترلاسه کوي او په ډیر لږ وخت کې په مختلفو سیالیو کې ګډون کړی او 6 مډالونه یې ترلاسه کړي. د ولی روزونکي وایي چې هغه قوي هوډ لري او تر اوسه هر هدف چې ورته ټاکل شوی هدف ته یې ځان رسولی او د هر ډول سیالیو لپاره تل چمتو وي. I'm one of Wali Noori's guide runners and I've known you for a long time now. څو کاله کېږي چې ولی محمد پیژنم. هغه د لندن ماراتون په ګډون ګڼ شمېر نړیوالو سیالیو کې د بینایانو سره سیالي کوي او مډالونه یې ترلاسه کړي. هغه یو فوق‌العاده لوبغاړی دی. سږ کال به ولی په ډیرو سیالیو کې ګډون ولري چې 2 په نږدې راتلونکي کې په فرانسه او امریکا کې دي. د ولی انرژي، عزم او نثر کېدونکی زیار د ستایلو وړ دی او هیڅ شی اهدافو ته د هغه د رسیدو مخه نشي نیولی. I met Wali about 3 years ago. 3 کاله کېږي چې د ولی سره کار کوم. په دې موده کې ګورم چې هغه څومره پرمختګ کړی. هغه یو باعزمه او با ارادې ځوان دی. ولی محمد وایي د معلولیت په منفي اړخونو باندې هیڅ کله فکر نه کوي. د سختو سره یې مبارزه کړې او همیشه د پرمختګ لپاره زیار باسي. په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوم. د هغه څه دي چې زما معلولیت یعنی هیڅ د ما پر ژوند باندې یو ډول منفي اغیزه نه ده کړې. ولی محمد اوس د خپلې راتلونکي سیالي لپاره چې په فرانسه کې د چمتووالي نیسي او د افغانستان په استازیتوب په دې سیالیو کې برخه واخلي. ګاليا نورستانۍ د امریکا غږ اشنا ټلوزيون، واشنگټن.